أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دے اعظام ورساک فٹو کا خورا بندے موجود دے طول غنا مشرون سپینجری سیاسی قائدین زوانون او دے پی ٹی ایم ملگریے دزرد تلا سلام در تکوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم پٹولنا اوال دے اعظام ورساک اولستا خلقتا آفرین یئی شاباشائی یئی چپتیر دے جنگ پاول سر سے ہوں دے دغه جنگینه په خلاف دوسرو وتلی وې او نن د خپل تاریخ بیا ورته تازه که بیا ورته راټول شوی محترمې په سټیج باندې نن ډېرې د مطلب کیسې وشولې تقریبا د دغه جنگ هر اړخ ته هر طرف ته اشارے ہم شولے و بواضح الفاظ سے بیان ہم شول و آخری دغه خوب رہی ہوئے وڑے بچے چکلا سپینا کی کات ہوئے بیام زرطا اطمینان ورسدہ چویز دے ڈیرے تقریری نے وقت ختم شوئی دے پیورتاک وقت آئی چه پیورشی کومینا ہاں با شعور شوی دی وہاں با جرأت شوی دی نو لہذا دیگی زوینا پدواڑی کی خلے بندے یو غٹ اعلان ورتا کی چه شکست مقدر دائی ردر مادرونی شکست مقدر دائی تو پدوا زرد یو دوا درے سالور نباد دارا کوم پدا سے حالات سے گر کو چاگا پاکستانو پوئی شوائی ایگی مختلف شکلین زیر زیر نوی کتلی دیگه شکلین پرسٹ کیمے منصوبی دی آغا تے پکر نوویر نان شل کلا جانگ والائی دائیدہ کو نان پر شل کلا نباد 10 پینجیری 10 وانون پریشدہ دیگه خوبرے دے پینزش پیجے کلیوے بچے ہاں خپل پیغام در ورسو شعور یہ درتا وشیو دڑاکائے دیر کڑا عظم یہ درتا وشیو جرات یہ درتا وشیو چپ دا خوب را بندے میز نور دے تو پالے سے نہ برداشت کبھی بلکہ نر خدا خبرہ کیجی چلے تو پالے سے نہ برداشت کبھی خوکا پتا کی ساتھ نشوے مانے بیا تو ہاں نہ برداشت کبھی بیا یوزی پالے سے نا پر ٹول سامانو پتٹ ہوئے محترم تقریباً دے جانگ پہار اوڑا خبرہ شویدو زیو طرف تا خالد ریمو اصل کشے دے چین او دے امریکے پمان سے دولتا یو کڑکے چراؤندائی دے ایغے دے پورا پاکستان یو کاروبار تا زون سکھوی یو کاروبار تا یہ ترتیب جوڑ کڑائی دائی یو سپیک جوڑی جی دے امریکے خواست نلائی دے چین خواست ہے چھتے روئے پجدی دنیا سے ایٹمی قوتینا ڈائریکٹ جنگ نہ سرکو نہیں چک ڈائریکٹ جنگ تا سر پریدی پراکسی جنگ نممر بے دلائیوی پراکسی جنگ مانا دادو چو خورا دے بل خلق دے بل مفادات تو نوخبل مفادات دے جنگ مفادات پرادے خورا وہ پردی خلق منے پیرا کوي لہذا ویسو دولتا بیادا جرنلون پینزر یلا سڑی جوڑ کی چین تو یہی چری پیرو کا وچ درتا مڑائی کو امریکہ تو یہی چری پیرو کا وچ درتا جوڑی کو دو اپمان سے بیا پشل قرآن آباد میر دے غام دار تو دے عشق سرا کرزی جی اور دو زونتا جزیرے و خستی وی دو زونتا کاروبار جوڑ کڑائی وی نو کون دوی شوسی بیا دا حالات تا اچھے کیم تیر شول نو یوازے حالات تا مشتا یوری بلکہ دے تیرے حالات ای صبح پا ایت سرات ندر پریر دی
او هم ورسره روکوي تل یا د نوي حالات خبره کوي محترمې زه د دې یوه کیسه مې وکړه هغې دلیل درته پیش کوم د شل کله جنګ لګیا دی څوک یې وار ان ټیرر دهشتګردي टेररिज्म دا ټکي عمر ودلی وي چې امریکایي کی یورپی کی خو زه یوه پوښتنه د دغه خلک نه کوم یورپ امریکا پرېږده چې دا خلک هم پېري که امریکا او یورپ په رښتیا د دهشتګردۍ خلاف وي بیا شل کله تر ټولو زیاتې ډالر اسلحه او اخلاقي حمایت د هغې جرنلونو ویلې کوو چې چا د دهشتګردي جوړوله آیا دی خلاف دي نشکاریږي چې د دغه خلاف دي ځکه چې هغه خپل بیانونه وکړل خپل کتابونه یې ولیکل خپل پریس کانفرنسونه یې وکړل په میډیا راغله چې دهشتګرد میز جوړ کړي دي بیا امریکا او یورپ دغه ته ډالر هم ورکول دغه ته اصلي هم ورکولې او د اقوام متحده غونډه زوی یې ورکړی و چې خپل اخلاقي پوزیشن پکې وساتي نو محترمې چې نه د فوج نه علاج شته نه د پارلیمنټ نه علاج شته نه د دنیا نه علاج شته بیا در پوته څه دي هغه زوی درته وښایو دا قوم د خپل طاقت نه نه دی خبر کاشکې پښتین قوم د خپل قوت نه خبر وای کاشکې بیا ووایه چې پښتین قوم د خپل قوت نه خبر وای دربورایه یې چې کاشکې پښتین قوم د خپل قوت نه خبر وای د ته د خورې په طرف باندې و چا په د مردوړې سترګې ور کتلي نه وای که دی د خپل قوت نه خبر وای میز که د یوه بل دشمنون نه وای میز که یو بل نه برداشت یو بل سره برداشت کړی وای چیرې میز که د یوه بل کیسه ته یو ور هم په کارونه سره غوږ نیولی وای میز که په یوه بل باندې د بد نیتۍ الزامونه نه وای لګولي میز که یو ور هم راټول سوي وای دا خوره چې دهشتګردي وړې خبرې دي په دا خوره باندې چې چا اختیار درته کېدلی شو ته یو مثبت قوم یې پښتینه ته یو تاریخي قوم یې ته یو اصلي قوم یې ته یو نسلي قوم یې ته د غلامۍ نه قابل ته یو ویښ تاریخ لرې ته یو عظمت لرې مه منه دا غلامي او دا غلامي په دا بې اتفاقي په دا بې شعوري په دا جاهلیت باندې په میرزیته مسلط کېږي یو ویشتمه صدیق چې موږ هغه قوم پوته شولي چې ورور خپل ورور وژني په یو ویشتمه صدیق چې موږ بې علمه پوته شولي په یو ویشتمه صدیق چې موږ بېروزګاره پوته شولي دنیا لبې راباندې وایي دنیا خندقونه راباندې کی خپلې پالیسۍ خپلې ترخې پالیسۍ خپلې تورې پالیسۍ داسې چلوي په دا خبره چې سوچ یې هنه کېږي چې دا قوم ورچک شي یو ور د خپلې مټي نه زور ورته وښایه یو ور ورته راټول شه په یوه دوی ځواب ورکړه یو ور د دغې جهل او د تفرق نه ووځه بیا موته روشه چې زه ګارنټي درکړه چې تو ته په ټول عمر څوک څه نشي ویلی نو لہذا اتفاق اتحاد وکړې د سوات خلک د سوات په خلک باندې مسله راغله آفرین د سوات خلک ته چې زر کې راووتو په خپل اتفاق باندې او د امن د پورا غږ باندې چې کله د لبیک وویو بیا یې خپل حالات د ښې طرف ته بوتلل نو زه د وړه د خلق نه نن دا وعده وخلو چې د امن د پوره کیسه وي ټول ور ووځستی لوس چکستی دا تیره ملګري ویله لوس نه چکوستی ټول لوس چکستی چې د امن د پوره څپړ نه سیک چکستی چې د امن د پوره غږ کېږي ټول ور ووځي د هغه باندې تو ته په ټوله دنیا کښې هر سړی محتاط شي دا پارلیمنټ نه وخلا تر اقوام متحده پورې تو خبره هم ورویله شي او هم تو خلاف چې کومې پالیسۍ دي د هغې د بدلولې ذریعه او سبب د تو اتحاد اتفاق ګرځي لہذا دا د میز پیغام و د یوې منصوبې لوندې حالات خرابېږي دولته د اعظام مرسک د وڼه پوی خلق نوسیستی توس متوشای پتا منځکه لوړ داسې
موجود نه دي چې حالات خراب شي وچ په زور باندې د پوسیا لکه په پیراشوټ چې خلک روکیزاوي او حالات په خرابوي په زور باندې حالات خرابول کیږي په زوري خرابوي په جبري خرابوي او په داکشه دای ګاټا دو دنیا په امن باندې ژوند کول چې ګاټه محسوسوي او دا جرنالون ته په جان شه ګاټې دي دا داسې یو ملک دی په دنیا کې چې په بل دیشه سیلاب روشي حکومتونه یې جوړي دلته ګاډي چې بیا د ګرد مقام علاوه شول خلکو خیریتونه روکوي دا داسې خلک دی چې دنیا نه پیسې په هر صورت چګولی شي نو لہذا بیا تو وینې ته شی دی نو ته چې ودرېږې ته چې روچک شې ته چې په پردي غږ نه پسې نه د خپلې خورې په غږ پسې لوړ شې ته امن همینده کې ته ژوند همینده کې په دا پردي سیرې پسې په قولینه تیر شولې پسې لوړلې څه دې مینده کړل هیڅ نه مینده وې خپلې خورې د خپل وطن په غږ پسې لوړ شستی محترمې اتفاق اتحاد قائم ساتل دی پورا میر دا خلک یو تجویز کی چې ځنې خلک یایي چې توس ډېر تیز یستی میرا پاپ اون اخته ای چې ته رټ سلو یې خو لږ څه نه دا یې ورتیز شي لږ څه امید دره کیسه ورسره وماني خو چې په یوه دوی شي نو په دا خوره باندې هر چا سره میر نوستي ته تیار یي د یوه منصوبې لوندې دا حالات خرابېږي پښتین قومي په علاقایي بنیادینه باندې د حالات د سمولو کوشش کی چې میر د دغه حمایت کوي خو البته د دغه مسلې حل مستقل حال په علاقایي سطح باندې چګول نه دي بلکې د ټول پښتین قوم په یوه ځای باندې چګول دي چې د سوات نه تر چمن پره ټول قوم یو وارث ودرېږي او د میز پی ټي اف چې تنظیم جوړوو دغه رستم جوړ کړی و چې بیا که سخت وخت ورته چې بیا میز قوم په ارسونه طریقه او زر کیلو چګوای شي د ځون سره نو که داسې وخت روغی چې حالات نور په خرابول شول او اعظام له سکتر تاګ نه وشو غږ وشو چې د جی ایچ کیو په طرف باندې ټول پښتین قوم راوندی تاسو بیا چیرې ځئ ملګري وویستی تاسې پاک شئ ملګرتیا وکړئ چې میر د دغه دپاره سخت قدم واخلي محترمې ولې میر سخت قدم نه واخلي ولې چې میر په دا کښې نه شهیدان شوي دي عارف وزیر د خپل ځون وینه په دا خوره تیو کړلې د عارف وزیر سره وفاداري دادو چې ده دا خوره چاته نه ورپرېښوله میږ هم دا خوره چاته نه ورپرېږدي که عارف نه وي د عارف ملګري خو موجود دي د عارف قوم خو موجود دی د عارف د خورې خلق خو موجود دی لہذا وفاداري وکړي میږ د خپلې شهیدونو د وینې سره علي وزیر د دغې قوم په خاطر باندې جیل خوري اف آی آر یو ختم کیږي بل رووځي جمهوري خلق د جمهوري خلق جمهوریت میر د علي په کیس شولی دو د پاکستان عدالت هم د علي په کیس شولی دو د پاکستان چې میډیم د علي په کیس شولی دلا محترمې ټول ځنې بېزویه دي ټول ډارېدلي دي د جرنیل نه ټول د جرنیل نه ډارېدلي دي خو علي په جیل چې نه دی ډارېدلی دغه خورې پورې جیل خوړو وفاداري دادو چې علي چې کوم میشن و چې هغه په هغه څه روان وي د خپلې خورې خبره کېږي زه د دغه خورې هر هغه شهید او هر هغه څوک چې د دغه خورې د پورې تکلیفونه خوړلي دي د هغې ټولې د قربانۍ څه وایي چې قربانۍ و رنګ وروړي رنګ دا دی چې موږ هغه میشن په مخ یوسي دا د خپل قوم وطن دفاع کول دا په زرګینه کوله دلته د میر د خورې مشرونه د دغه دپاره وینه تویې کړې دي دا فکر موږ ته په ارسونه د میر دماغ ته نه دی راغلی د دغې دپاره ډېرې قربانۍ تېر شوي دي لہذا د هغې قربانۍ نه بېوفایۍ موږ کله هم نه کوي محترمې دله ته دا څوری دی چې کوم تکلیف تېرېږي په هغه شی یوه شي ته سوچ وکړي خامخا په دا کښې نه چې کوم بوغین هم لګولی دي هغې دپاره چې کوم د ایبې سیسټم جوړ کړی دی دی ټارګېټ کوي تو چې معاشي کمزوری کی تو د پښې ته راچېږي
په منصبالو هم د بند دار سره وندي دا وسمو ته لیست کو شمسی ډېر وړي کای شای دی خدا وړي کای شای وی دی و جرنیل دی پورا مو دی وکلیول ساړي دی پورا شمسی ډېر مشکل شای دی چې کو میز خال خپل بوغینا په سوتی په دونه پاک باندې خپل قبيله سوتی دا خلک چې د غونه د خوره روزګار کم شي بیا د غیشت پار سنا چیږي لہذا دا د منصوبې لوند جان دی په دا تونه باندې چې کیمه حمله شری دي کچیره دغه مخنیوي نه وشو دا تونه نه کلیه ته وړي د کلیه نه و شریعه ته ورسیږي زه اخر هغه خبره بیا ریپیټ کوم چې بار بار مې کړی دو چې ملګری چې کله غال کور ته وړي چاوال په د ولس سارو جواد کی کور مالک ژاغ په وکی په دغه ټیم شه د کور د مالک ازاغ د پټی پک نظر وار وي خو چې یو ځل وروړي تر کاټ پر درونه سیږي بیا ژاغ کول نقصان کو ځکه چې ته بیا ورته پروت وې دای د ټیپک سره ویلوړ وي نو وېستیا په دیوالي له سار جواتاوي دا دهشتګردي دا د جرنلونه پالیسي وېستیا ژاغ په وکستای پور زوړي دغه مسله پسې په دې په دمنه پسې رچک شستای نو د دغه د پورا تجویز کاوه چې هغه کپ قومي لیول وي کپ ولسی پاسون لیول وي کپ سیاسي قیادت په لیول وي یا کاغه نوی بیا د پی ټی ایم په لیول کم سے کم د جیمه پرز د وزیرستان په یو نه یو ځای شدا خامخا یو امن مارچ وي داو دا قومینا همی سوتی او داو دا دیگی جان دا کماول سبب هم گرزی لکه څنګه چې د سوات خلکه هر جماعت د خپل یو زوی شه د مارچ شایو بلا خبره چکیما کله او چک پوسټینا جوړ شوی دی دا د یو کمپ په نوم یې د امازي وزیر دمره خپل منځکه نیولې دو د هر څه د بازور هندو د فصل هندو پکشل یې نقشل یې منځکه نیولې دو مو په خیال سره لیزیه پیرا شوای دی لیزیه لکه چې پیرا شوای دی اڅه د پورې نیولې دو د مشرون امیر نور چې نه دی روغلی ایوا پښتنه ځنه وکي چې ته د مو په خوره د څه د پوره موجود یې دا دمره منځکه دا دمره غرینا دا دمره علاقه چې میش در پرېستې دي هغه نه تو څه مقصد دی کاچیره وویل چې میش خو د امن د پوره نوسی ورته کا چې په خوله د هزار شامن خو نشته بله کیسه وکړه د خلک علاقه دوله د صدر صاحب خبره وکړه چې د وطن د لیټلې د پوره قانوست وې نو د میش برداشت ستیدر ختم شوی دی لہذا پښتنه پورته کېستای په هر لیولې پورته کېستای د خپل خورې په داواو نه تېرېږي په نور وطني نقشه کادر نشته په نور وطني نقشه عزت نشته خدای دغه وطن رو کړی دی عزت او قدر هم په دغه وطن شدی په دغه وطن نه تېرېږي نو ملګري بار بار د نارت وزیرستان ملګري غوښتنه کوي چې د اعظم ورسک خلق ته د میر سره دا یو کیسه غبرګه کی چې میر شه رازماک شه میر نه سکیورټي چې کیما د فوج د نوې منځکه نسی د اعظم ورسکته هغه دغه غندنه وکړو میر یې ټول غندنه کوي چې نه دا په رازماک شه او نه په ټول پښتون وطن شه نور منځکه نسی چې څومره څه په دا خور ابو لاړل تپل وکړل آی ډیر وی نور دستی خپل ځای ته لوټ شي میش خپل وطن دی تر څو چې دغه نه وی راغلی میش په امن وي چې دای روغل امن خراب شو وېس په میش باندې دغه احسان هرړاوي چې میش خو امن روستای دی میش خو امن روالي تو شای امن نه روستای تو صرف پیز لوټلی دا واخو کداوات څه کسي دلته درته یې چې په هر غره د مووینه پراتی دي د انډیا هداغه داوا کو اسرائیل هداغه داوا کو امریکا هداغه داوا کو چې میش پار دي شوینه پراتی دي دا یو قسم داوی دي محترم میش ته داوی نه عملی چار دو او عملی چار کنه کېدله ملګری د لشکر خبره وکړه لشکر په هغه ملکی نقشه جوړیږي چې کوم ملک فوج نه وي بیا اول اعلان د فوج نه کوي چې د میش نه د پناه باد وي جوړوي
پانابادو لشکر جوړیږي یو ورو دا یو وځي دا کیمپ بیا لشکر ته پرېږدي معذبه دنیا دو په دا کښې لشکر قومي نه دي جوړ کړي د تحفظ د پوره 2000 اربه ډالر دای خوري 2000 اربه روپیه 1400 ارب یې نقد دي ورسره پنشن 2000 اربه تقریبا جوړیږي 2000 اربه روپیه د کول بجټ خوري او دای دلت او پاک شه د هر انسان نه کټ کیږي دغه ټیکس لہذا اول ذمہوری ددو کنه پیرا کوله لشکر جوړېدو بیا د دغه خور نه هر ټیپک ځان هغه په وردی کې که بغیر ودی دی او وځي بیا د خوره د دغه خلک اختیار ته ودرېږي ډېره مننه کوو خوشحاله اوسئ خدای مو تلفظ لره د تحریک په حواله سره موږ هر وخت لګیا او امکانات دي نن هم د علي پیشیدو چې ډېرې بینې یې وکړلې خو بیا هم علي په هر کیس کې بری کېږي خدای دا وکړو چې زر کې په نږدې ورځې کښې بل پروګرام چې میز کې پاک سے میز علي د ګاډ درته ویلوړي بېدله تا انشاءالله د میز کوششونه هم شوي دي او تو ستا یور بیا دغه سپیکر یې دا مشرونه تو چې دغه یو منځوی تر چې په د پګړې میز جاریږي په د اکشن یې زیرم جاریږي په د اکشن یې چهرې هم جاریږي نو لہذا دغه ډېره مننه کوي سپیکر یو د ټولو ځوانونه یو اخر شه وعده وکړي چې هر وخت په یوه ځای باندې د خپل وطن د پوره ویلوړ وي ډېره مننه خوشحاله